عطا نور وایي د افغانستان یوازینی مارشال محمد قاسم فهیم په اړه ناروا څرګندونې لمر په دوه ګوتو پټول دي. د بلخ پخوانی والي او د جمعیت ګوند اجرایوي مشر عطا محمد نور د پخواني مرستیال ولسمشر محمد قاسم فهیم په اړه د ولسمشر غني وروستۍ څرګندونې ناروا بللې دي. عطا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د افغانستان یوازینی مارشال محمد قاسم فهیم باوقار او مهربان انسان وو. د نوموړي په اړه ناروا څرګندونې لمر په دوه ګوتو پټول دي. د قاسم فهیم په اړه افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خپلې یوې ټاکنیزې ناستې په ترڅ کې ویلي چې د مالیې وزارت پر مهال محمد قاسم فهیم ورڅخه غوښتي وو چې 2 موټرې یې موصول نه کړي، خو ده یې کاغذونه ورڅري کړل. غني دا هم ویلي دي چې محمد قاسم فهیم ورڅخه هغه مهال د 500,000 عسکرو لپاره معاشونه غوښتل، خو ورته منظور یې نه کړل او یوازې د 80 عسکرو د معاش منظوري ورته منلې وه. د ولسمشر غني دغه خبرو ته پخواني ولسمشر حمید کرزي هم غبرګون ښودلی. پر فیسبوک کې لیکلي دي چې یادې څرګندونې له حقیقته لري او مارشال قاسم فهیم پر وطن مین شخص و.